سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني تیر مازدیګر د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویلز سره په ارګ کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د ښې حکومتولۍ او پر ځان بسیاینې ته د رسیدو په موخه د امریکا ملکي مرستو د بیاکتنې په اړه چې په دې وروستیو کې ولسمشر غني په یوه لیک کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز کړی و بحث او خبرې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې ولسمشر غني او میرمن ویلز د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګونو او پر ټاکلي وخت د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کېدو د ارزښت په اړه هم بحث کړی دی. له دې سره سم د مرکزي او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي هیواد یې هڅې کوي څو په افغانستان کې عادلانه او تلپاتې سوله د ټولمنلي خبرو له لارې ترلاسه شي. الیس ویلز تېره ورځ ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې په کابل کې د اوسېدو پر مهال به له افغان چارواکو سره د ښې حکومتولۍ او پر ځان بسیاینې ته د رسیدو په برخو کې د امریکا ملکي مرستو ته د بیاکتنې په اړه خبرې اترې وکړي. میرمن ویلز همداراز په ډاګه کړه چې واشنګټن به له افغانستان سره خپل اوږدمهاله مرستو او حضور ته دوام ورکړي او همداراز یې په افغانستان کې د سراسري او د ډاډ وړ ټاکنو ترسره کېدو لپاره د خپل هیواد د مرستو ژمنه تکرار کړه. د فراه د پرچمن ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو یو شمېر کسانو سره په هرات کې ووژل شو. د هرات امنیه قمندان وایي دغه کس چې حافظ عبدالحق نومېده د کوه زور ولسوالۍ په خواجه مرد سیمه کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د هغه 15 کسان وژل شوي او یو موټر یې هم له منځه تللی دی. د فراه د پشترود ولسوالۍ پر پوستو د طالبانو په ډلیز برید کې 6 بریدګر وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه برید تېره شپه نږدې 2 بجې ترسره شوی دی. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 3 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې هم د ورته نښتې له امله 7 طالبان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغه نښته تېره شپه په سرو ساحانو سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. او په هرات کې یو شمېر بېوزله کسان له دولت او خیریه بنسټونو غواړي چې خپلې مرستې په راڼه توګه اړمنو کسانو ته ورسوي. د دوی په وینا د هر کال په تېرېدو سره د بېوزله کسانو په شمېر کې ډېروالی راځي او د بیکارۍ کچه د تېر کال پرتله سږ کال ډېره شوې او د خلکو ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی زیاتوي سره دی چې د مرستو بستې کولی شي د دوی د ستونزو یوه وړه برخه حل کړي خو دولت مکلف دی چې د بیکارۍ د له منځه وړو او د بېوزلۍ د مخنیوي په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم ترکیې د خوراکي توکو یوه اندازه مرستې برابرې کړي څو د روژې تر پایه په هرات، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې پر 1000 بېوزله کسانو وویشل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.